قدرمن پښتون صاحب ځای پښتون صاحب ته نن راغلی د غمزوري نعمت الله غمزوري چې د کندهار د ولایت اوسېدونکی دی. دا سړی د انسان په دغه دا جنګ ځپلي ولس ته ډېر مسکا په خولو په شونډو ډېر مسکاګانې ورکړې دي، خلک یې خندولي دي. نن دی د ده ژوند د مرګ سره مخامخ دی او د ده پښتورګی چې دی هغه یو پښتورګی دی، هغه هم 50% کار نه کوي. او دا وخت ګوره دی په خپل بستر کې دی ګوره لټ پر لټ اوړي چې ډېر په تکلیف کې دی. ته افغانانو پښتنو ته څه پیغام ورکوې؟ مننه جمال صاحب، اول خو ستا مننه کوو په اصولي چارواکي دي د خپلو پښتنو د بېوزلو په لاسنیوي کې کومک کړی دی او خپل ځان یې ورسولی دی. یقیني یم غمزوري صاحب چې دی په کندهار کې زموږ په 40 کاله یا 4 لسیزې جنګ ځپلي افغانستان کې هغه شخص و، بیا په پښتنو کې چې مقصد د خلکو پر دا جنګي حالت کې د خلکو پر شونډو باندې مسکا راویستله. نو زه بیا هم د خپلو تاجرانو ورونو څخه هغه دلته په کوټه کې دي یا په کندهار کې دي یا د نړۍ په هر ګوټ کې دي، د هغو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې د غمزوري صاحب چې د دغه پښتورګي د زخم څخه کړېږي، هغه هم ډاکټران ورته ویلي چې دلته د علاج نه کېږي. نو پکار دا ده چې دوی خپل وس او توان ورسره ونه سپموي، هغه کې کومک ورسره وکړي او د ژوند ته نجات ورکړي. د ویډیو پر سر باندې د خپل ذاتي د کندهار موبایل نمبرونه هم دي دلی چې د سره کوم موبایل نمبر دی، او موبایل نمبر چې دی هغه د ورور سره دی. زه اوس دته د کور والا ده، زموږ خور ده چې د کور والا ده، خورې هغه موبایل نمبر نه دی، هغه موبایل تی د ځان سره کښېږدي. ښه دی چې ټلیفون راځي ته باید وایي چې ډاکټران وایي چې د ده پښتورګي خراب دي، دته غواړي چې بل پښتورګي ورکړي. ډاکټران وایي چې بل پښتورګي ورکړي، غواړي چې بل پښتورګي دته ولوېږي، د ده پښتورګي کار نه کوي، کار یې پرېښی دی. ما ورته وویل خپل خاوند ته چې د مفلسۍ د مسکینۍ زه تا ته خپل پښتورګي درکوم. ته یې ورکوې؟ صحیح دی، صحیح دی، ډېره مننه دی. نو دا دی دغه پښتون ورور دغه ویډیو دغه موبایل نمبرونه د زه ستا دی په ګیلاني هسپتال کې کوټه ګیلاني هسپتال کوټه ګیلاني هسپتال 105 نمبر کوټه کې پروت.